سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انګلیسي ژبې زده کړې مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه بهترینه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو زموږ بیا هم په انګلیسي زمونې باندې ده. د انګلیسي زمونې له جملې څخه موږ تاسو سیمپل پاست ټینس زمونه په نننۍ ویډیو کې راخیستې ده. له همدې څخه وړاندې موږ کوم د زمونې کورس چې پیل شوی دی فاکه موږ د پریزنټ کټګوري پای ته ورسوله. هغه مثال کوم څلور زمونې چې فاکه شاملې وي لکه سیمپل پریزنټ ټینس، پریزنټ کنټینیوس ټینس، پریزنټ پرفیکټ ټینس، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس، هغه زمونې موږ تشریح کړې. په هره زمونه باندې موږ جدا جدا ویډیو اپلوډ کړ. نو په نننۍ ویډیو کې موږ فاست کټګوري ته داخلیږو. د فاست کټګوري څخه موږ لومړی زمونه له همدې جملې څخه راخلو چې هغه سیمپل فاست ټینس ده. نو په نننۍ ویډیو کې به انشاءالله موږ تاسو د سیمپل فاست ټینس په بشپړ هدف، مفهوم او مقصد به پوه کوو چې همدې زمونې څخه په کومو وختونو کې په کومو حالاتو کې موږ په انګلیسي ژبه کې استفاده کولی شو، همدا استعمالولی شو او په دې کې کوم هیلپینګ ورب استعمالیږي، کوم ډول سټرکچر څخه استفاده کیږي، څنګه مثبت منفي سوالیه جملې استعمالولی شو. انشاءالله دا هر څه به ښه په ساده ډول په واضحه سره تشریح کیږي، تاسو ته وړاندې کیږي. تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ. لومړی رځو د سیمپل فاست ټینس مفهوم ته او مقصد ته چې د همدې څخه اوس هدف څه دی متوجه اوسئ. لومړی د همدې تعریف ګورو. تعریف کې داسې وایي simple past tense use it to describe actions or starts that started and finished in the past. نو قدرمن لیدونکو د همدې مقصد او د همدې معنا همدا شوه. د همدې تعریف نه همدا معلومیږي چې سیمپل فاست ټینس لومړی خو د زمونې معنا چې دو تیره ساده زمونه دا هغه عمل او حالت ښایي کوم چې په تیر وخت کې شروع شوی او بیا ختم شوی وي. لکه مثال زه به یو ساده غوندې مثال په عمل کې هم ورکم، په اکشن کې یو په حالت کې هم چې سټیټ ورته وایي چې مثال د عمل څه معنا او د سټیټ څه معنا. عمل دا معنا یو کار ترسره کول. لکه څه ډول ما پرون ورځ یو کمپیوټر واخیسته یا یو موبایل واخیسته. یعنې پرون ورځ د کار په تیر کې شروع شوی هم دی، پرون ورځ وه او ختم شوی هم دی. موبایل کمپیوټر ما اخیستی هم دی. مثال ورب نه ډېر دلالت کوي په مین ورب نه. او بل حالت څه معنا، لکه مثال تاسو داسې ویل غواړئ چې زه پرون ورځ ناروغ وم، یا زه پرون ورځ په کابل ولایت کې وم، یا پرون ورځ زه مثال په بل ځای کې، یا پرون ورځ زه خوشحاله وم، یا داسې نوره جملې. نو په همدې ډول خبرې همدا ډول مثال حالت ښودل دا ټول د سمپل پاست ټینس کار دی. نو انشاءالله نوره تفصیل هم په دې نه ورکوو. هېڅ کنسولی کنفیوزولی به نه پاتې کېږي. تاسو په دې ډاډه اوسئ. همدې څخه وروسته زموږ سره هیلپینګ ورب برخه ده چې په دې کې کوم هیلپینګ ورب کومکي فعلونه استعمالیږي او د کوم سینګولر لپاره کوم، مثال د فلورل لپاره کوم، او د کوم سټرکچر څخه استفاده کیږي، سوالیه، منفي، مثبت جملې. انشاءالله د هر څه په ساده ډول تاسو ته ښودل کیږي، تشریح کیږي به. تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ. مخکې له دې چې هیلپینګ ورب برخه ته داخل شو ما دغه تعریف پښتو ته هم ژباړلی دی، تاسو دا هم د سره نوټ کوای شئ. اوس به راشو په همدې زمونه کې هیلپینګ ورب ته چې مثال دا زمونه کې کوم هیلپینګ ورب استعمالیږي. لومړی تاسو دلته وګورئ په همدې کې زموږ سره هیلپینګ ورب چې دی هغه یو ډیډ دی، بل واز او ور دی. موږ تاسو په دې کې دوې خبرې وکړئ چې یو مثال حالت ښودل دي، بل عمل ښودل دي. دلته که موږ تاسو داسې جمله استعمالوو چې فعل عمل ښیو بیا د ډیډ څخه استفاده وکړو، که بیا مثال حالت ښیو بیا له ور او واز څخه استفاده کړو. اوس په دې هم غږیږو چې ډیډ د کومو سبجکټونو لپاره او واز او ور له کومو سبجکټونو لپاره استعمالیږي. لومړی تاسو وګورئ هیلپینګ ورب اکشن لپاره، د عمل ښودلو لپاره چې دی هغه بیا ډیډ دی. چې تاسو وینئ څومره سبجکټ چې دی په دې کې بیا دا نشته چې یا سینګولر یا فلورل، ټولو لپاره همدا یو ډیډ استعمالیږي. هغه که د هی سبجکټ دی، شي، اټ، وی، دی، آی، یو دی، د ټولو لپاره ډیډ استعمالیږي.
اوس فراشو مثال همدې نه وروسته د واز ور مسئلې ته چې کوم هغه جملې چې فانه موږ حالت کوي فاګه کوم هیلپینګ ورب شي استعمالیږي. ښه راځم لومړی زموږ سره هیلپینګ ورب چې دي مثال واز به وښیو. واز چې دی مثال دا یو ور د حالت ښودلو لپاره استعمالیږي. لومړی واز ښیو دغه د سینګولر سبجکټونو لپاره استعمالیږي لکه هی شي ایټ آی. خو په دې کې یوه نوې خبره شته. آی چې دی په سیمپل پاست ټینس کې په سینګولر سلاړ دی. په پریزنټ کټګوري کې تاسو لیدلی وي په کې بیا آی چې په پلورل سي حسابېده هلته په پلورل کې موږ تاسو استعمالوه. خو دلته موږ آی په سینګولر کې نیسو په سینګولر کې استعمالیږي. د آی لپاره هم موږ واز استفاده کوو. اوس په ور هم وګورو چې ور د کوم سبجکټونو لپاره استعمالیږي. تاسو دلته وګورئ د وی د یو سبجکټ لپاره موږ بیا ور استفاده کوو. اوس راګرځو مثبت سټرکچر ته مثبت جملې ته. نو انشاءالله ستاسو به نوره هم مزغه په خلاص شي. هغه مثالونه که تاسو اوس عملي ډول وګورئ هغه سټرکچر مطابق موږ ټولې جملې استعمالوو. تاسو به اوس په عملي ډول ګورئ. راګرځم اوس مثبت سټرکچر ته. لومړی په دې زمانه کې مثبت سټرکچر په همدې ډول دی قدرمن لیدونکو. تاسو وګورئ لومړی موږ هغه سټرکچر ښیو چې کوم نه موږ عمل ښیو هغه ډول جملې. بیا د سټیټ د حالت ښودل سټرکچر هم تاسو ته ښیمه. لومړی په عمل ښودل سټرکچر چې دی په همدې ډول د سبجیکټ دی ورب ټو دی یعنې ورب دویم حالت یا سیکنډ فارم هم په انګلیسي کې ورته وایي کمپلیمنټ دی. اوس راځو د همدې سټرکچر مطابق یوه جمله استعمالوو. سبجیکټ رخولو مثال ورب دویم حالت رخولو کمپلیمنټ رخولو متوجه اوسئ. تاسو دلته وګورئ موږ دلته په دې کې سبجیکټ هم راخوستی د ورب دویم حالت هم دی کمپلیمنټ برخه هم ده. He went to school. مثال دی ښوونځي ته لاړو. دلته تاسو وګورئ په سبجیکټ کې موږ هی راخوستی دی ځکه چې په خپله هی چې دی سینګولر سبجیکټ دی هی دی. بیا وینټ دی دلته بیا آخري کمپلیمنټ برخه ده. دلته تاسو وینئ د ورب دویم حالت دی. وینټ چې دی تللو ته یایي مثال ګو اول حالت یې ګو دی. که موږ تاسو داسې وایو چې زه ښوونځي ته ځم آی ګو ټو سکول. او که موږ داسې وایو چې زه ښوونځي ته لاړم یا دی ښوونځي ته لاړو بیا موږ سیکنډ فارم استعمالوو په سمپل پاست ټینس کې. یعنې دویم حالت د ګو په ځای موږ دلته وینټ استعمال کړی دی ځکه چې دلته سمپل پاست ټینس زمانه ده. ځکه موږ دلته په سټرکچر کې وینو چې په همدې زمانه کې د ورب دویم حالت استعمالیږي. نو په دې کې ملګرو هیلپینګ ورب نه استعمالیږي په مثبت جملې کې. په دې کې فقط د ورب لومړی حالت نه دویم حالت استعمالیږي یعنې سیکنډ فارم استعمالیږي خاص په مثبت کې. په نورو کې نه. په نورو کې بیا موږ هیلپینګ ورب هم استعمالوو. انشاءالله تاسو بیا اوس وینئ فانې هم ور روان یو. دلته دویم اګزامپل د هم ګورو. تاسو دلته وګورئ She went to school yesterday. دی پرون ورځ ښوونځي ته لاړه. دریمه جمله هم یو ځل ګورو. They went to school 10 minutes ago. دوی 10 دقیقې مخکې ښوونځي ته لاړ. دلته ګورئ په د وروستۍ دوی جملې کې وخت ذکر شوی دی او په لومړۍ جمله کې وخت نه دی معلوم. یعنې جمله استعمال شوې ده he went to school. دی ښوونځي ته لاړه خو دا نه ده معلومه چې آیا پرون لاړه نن ورځ لاړو مثال څو ورځې مخکې لاړو دا نه ده معلومه. لاندې دوهمه جمله کې بیا ورځ معلومه ده پرون ورځ او په وروستۍ جمله کې بیا وخت معلوم دی مثال 10 دقیقې مخکې. نو تاسو د سکول سره یسټرډی هم اضافه کولی شئ 10 منټس یا مثال د منټ په ځای دلته تاسو مونټ میاشت هم لګولی شئ ایر کال هم لګولی شئ او ویک هم اونۍ هم لګولی شئ سیکنډ هم لګولی شئ هر څه لګولی شئ. په دې کې هیڅ دا مهمه نه ده که تاسو وخت اضافه کوئ که نه اضافه کوئ. دواړو حالتونو کې تاسو جمله استعمالولی شئ. هغه که ضرورت وه مثال وخت ذکر کولو ته یا وخت معلوم وخت ذکر کوئ که بیا اړتیا نه وه هیڅ خبره نشته جملې صحیح دي هیڅ مشکل نشته وخت ذکر کولو ته اړتیا نشته. نو په همدې ترتیب به تاسو په سمپل پاست ټینس کې مثبت جملې استعمالوئ. هغه جملې چې پانې تاسو عمل ښیئ یعنې یو کار پکې یو کار پکې ښودل کیږي. له همدې څخه وروسته اوس راګرځو هغه جملې ته چې په کوم نه موږ حالت ښیو هغه مثبت سټرکچر هغه مثبت جملې اوس ګورو. ښه متوجه اوسئ. دلته تاسو وګورئ لومړی مثبت سټرکچر دی سبجیکټ دی واز او ور دی کمپلیمنټ دی. اوس د همدې سټرکچر مطابق جمله استعمالوو. دلته تاسو ګورئ ښه یو were very happy. تاسو ډېر خوشحاله وئ. دلته تاسو ګورئ موږ بیا وخت نه دی مشخص کړی چې تاسو کله خوشحاله وئ. آیا پرون خوشحاله وئ
کوم ورځ خوشحاله وئ، کله کوم وخت. که وخت ذکر کوي هم مشکل نشته. هاپي وروسته یسټرډے، ټوډے، نن ورځ خوشحاله وئ، یا پرون ورځ، یا مثال لاست منټ، تېره میاشت، لاست ویک، یا 2 ویک اگو، 2 اونۍ مخکې. هېڅ خبره نشته، اضافه کوای شئ ضرورت مطابق. دویم اگزامپل وګورئ. محمد واز اټ هوم یسټرډے. محمد تېره ورځ یا پرون ورځ په کور کې و. نو موږ تاسو په همدې نه همدا ډول خبرې کوو چې مثال یا پلنکی په دې ځای کې و، یا مثال په کور کې و، یا مثال خوشحاله وم یا خفا وم، نو همدا هم موږ په سمبل پاست ټینس کې کوو. نو تاسو دریمه جملې ته هم وګورئ. I was very tired 3 days ago. زه 3 ورځې مخکې ډېر ستړی وم. دلته تاسو وګورئ موږ د ورځې مشخص کړي دي. هر کله دې ټکي ته مو هم پام وي، لکه موږ تاسو چې مثال په پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې وویل چې که خامخا یو وخت مشخص وي شمیرل کیږي، بیا موږ یې پار څخه استفاده. دلته که ورځ خالي نوم اخیستل کیږي لکه یسټرډے، ټوډے، بیا موږ تاسو مثال دلته اګو نه استعمالوو، خالي یسټرډے یا ټوډے لیکو. او که مثال وخت مشخص کیږي یا لاس دقیقې یا لاس ورځې یا لاس میاشتې یا مثال 3 اونۍ، بیا دلته موږ د جملې په پای کې اګو استعمالوو. دلته د هغه کوم وخت نوم دلته لیکو، د اګو نه مخته د جملې په پای کې اګو استعمالوو. نو په همدې ترتیب تاسو مثبتې جملې استعمالوئ. نو همدغه طریقه تاسو کولی شئ چې په سمپل پاست ټینس کې د حالت ښودلو لپاره مثبتې جملې استعمال کړئ. نو خدای دې وکړي چې کومه ستونزه مشکل نه وي. نو اوس له همدې څخه وروسته نیګیټیو او منفي برخه ته داخلیږو چې څنګه منفي سټرکچر او څنګه منفي جملې استعمالوای شو په دواړو حالتونو کې، هم د اکشن په برخه کې، هم مثال د سټیټ په برخه کې متوجه اوسئ. لومړی تاسو سټرکچر ته وګورئ. منفي سټرکچر ته سبجیکټ دی، ډیټ دی، پلس ناټ دی، پلس ورب، پلس کامپلیمنٹ. اوس د همدې سټرکچر مطابق جمله استعمالوو. دلته تاسو وګورئ. احمد did not go to school. احمد ښوونځي ته نه ولاړ. موږ تاسو د did not لنډ حالت هم استعمالوای شو، خو لومړی تاسو دلته وګورئ سبجیکټ مو احمد راخیستی دی، په ډیټ هیلپینګ ورب مو ډیټ، بیا مو ناټ راخیستی، بیا ورب. خو تاسو ورب ته هم وګورئ. په منفي سوالیه که هغه سوالیه منفي په ټولو کې ورب لومړی خپل عادي حالت کې استعمالیږي. فقط په سمپل پاست ټینس زمانه کې ورب په مثبت جملو کې دویم حالت یا سیکنډ فارم اخلي، چې همدې ته متوجه وئ. احمد ښوونځي ته نه ولاړ. یوه خبره ده، ډیډ ناټ هم راشي، ډیډنټ هم راشي. ډیډنټ یې لنډ حالت دی. دلته تاسو په همدې ځای کې دی هم استعمالوای شئ، احمد اینډ محمود هم لیکای شئ، وی هم استعمالوای شئ، یعنې پلورل خیمه، او یو هم استعمالوای شئ، یو سبجیکټ. هېڅ مشکل نشته. دلته وګورئ. دلته موږ آی استعمال دی. I didn't buy a computer yesterday. نو دغه په سمپل پاست ټینس کې منفي جملې چې موږ تاسو په همدې نه عمل ښوده. اوس پرې راشو د حالت ښودلې جملې ته، منفي ته متوجه اوسئ. دلته زموږ سره سټرکچر په همدې ډول دی. سبجیکټ دی، واز، ور دی، ناټ، کمپلیمنټ دی. واز او ور هم موږ په لنډ حالت کې استعمالولی شو. وازنټ، وارنټ. متوجه اوسئ. لومړۍ جملې ته وګورئ. الماس was not happy yesterday. الماس پرون ورځ خوشحاله نه و. لومړی موږ په خپله سبجیکټ کې نوم استعمال دی، الماس دی، سینګولر دی. بیا مو مثال سینګولر لپاره د هیلپینګ ورب نه واز راخواستی، بیا مو ناټ لګولی. دا تاسو وازنټ کوای هم شئ. دویمې جملې ته وګورئ. دلته لنډ حالت دی. الماس wasn't at home last month. فقط جمله بدله شوه، نوره خبره یې واده. الماس چې مثال تېره میاشت په کور کې نه و. دلته تاسو وګورئ was not موږ فقط شارټ حالت ته اړولی، wasn't. په همدې طریقه هم تاسو استعمالولی شئ. دریمې جملې ته ګورو. they were not happy yesterday. دوی پرون ورځ خوشحاله نه و. دلته تاسو weren't هم لیکلی شئ، خو موږ دلته رانخیسته ځکه دلته ځای ونه، نو په دې خاطر د صفحه لږ بډي سپرینګه کې ده، نو د څلورم اګزامپل دلته تاسو فقط weren't هم لیکلی شئ لنډ حالت. اوس فراشو سوالیه برخې ته، سوالیه سټرکچر ته او سوالیه جملې ته متوجه اوسئ. دلته اوس تاسو وګورئ. لومړی سوالیه سټرکچر دی. لکه څرنګه چې تاسو ته په نورو زمونو کې هم معلومه ده، تاسو که هغه ویډیوګانې تعقیب کړي وي زموږ د زمونې، چې په هره سوالیه جمله کې هیلپینګ ورب د جملې په سر کې استعمالیږي، او کوېشن مارک د جملې په پای کې استعمالیږي.
تاسو وینئ لومړی هیلپینګ ورب دی، سبجیکټ دی، ورب دی، کمپلیمنٹ، کویشن مارک دی. لومړی جمله ته تاسو وګورئ ډیټ فاطمه گو ټو سکول یسټرډے. آیا فاطمه پرون ورځ ښوونځي ته لاړه وه؟ تاسو دلته وګورئ لومړی موږ خپله هیلپینګ ورب راخیستی، بیا مو مثال په سبجیکټ کې نوم راخوستی دی فاطمه. دلته تاسو شی هم لیکای شئ. ښه دلته تاسو وینئ ګو. موږ بیا په ورب کې لومړی حالت لرو ته سی گو، دویم وینټ دی، سیکنډ فرم که مثبت وایي موږ وینټ استعمالولی. دلته کمپلیمنټ برخه ده. دویمې جملې ته هم تاسو وګورئ ډیډ وی گو ټو سکول یسټرډے. آیا موږ پرون ورځ ښوونځي ته لاړو؟ دا تاسو وینئ پلورل دی، سبجیکټ چې دی پلورل دی. که پلورل وي که سینګولر وي په اکشن ښودلی کوي، په هغه جملې چې پاکه موږ عمل ښیو پاکه موږ تاسو ډیډ استعمالوو. ښه راځو دریمې جملې ته ډیډ یو کال می لاست ویک. آیا تاسو ماته تېره اونۍ زنګ کړی و، تلیفون کړی و؟ نو په همدې ترتیب تاسو په همدې سمپل پاسټ ټینس تېره ساده زمانه کې سوالیه جمله استعمالولی شئ. اوس به راشو په همدې کې سوالیه جملې ته هغه جملې چې فانی حالت ښودل کیږي. تاسو اوس دلته وګورئ لومړی سټرکچر ته هیلپینګ ورب دی لکه واز ور، سبجیکټ ورب، کمپلیمنټ، کویشن مارک. همدې څخه وروسته بیا زموږ سره په همدې کې یو اکزامپل دی. لومړی تاسو وګورئ واز محمد سیکس یسټرډے. آیا محمد پرون ورځ ناروغ وه؟ دلته تاسو وګورئ هیلپینګ ورب کې موږ خپل اواز راخوستی دی ځکه چې مثال دلته سبجیکټ سینګولر دی، بیا مو کمپلیمنټ برخه راخوستی ده. دویم اگزامپل ته هم تاسو وګورئ دلته موږ بیا پلورل څخه یو سبجیکټ راخوستی دی ور وی ساټ 2 days ago. آیا موږ 2 ورځې مخکې خفا وو؟ تاسو دلته وینئ هیلپینګ ورب کې خپله ور دی، بیا سبجیکټ کې وی دی، کمپلیمنټ برخه ده. دلته موږ د کوم وخت چې مشخص کړی دی بیا مو ډېر راخوستی دی، یعنې سیورټي 2 2 ورځې. نو په همدې ترتیب تاسو په همدې کې جملې استعمالولی شئ. دریمه جمله هم شته، تاسو وګورئ واز احمد هاپي ټوډے. آیا احمد نن ورځ خوشحاله و؟ نن ورځ هم خیالی شئ چې کوم وخت تېر شوی وي، داسې نه چې کوم وخت په جریان کې تاسو داسې ووایئ چې احمد نن ورځ خوشحاله دی. نه، احمد نن ورځ خوشحاله و. یعنې کوم تېره حالات چې تاسو ښیئ نو داسې هم تاسو نن ورځ هم ټوډے هم استعمالولی شئ. یعنې دا معنی چې احمد نن ورځ خوشحاله و پوښتنه شوې ده. اوس فرا شو د همدې څخه وروسته هغه جملې ته چې هم منفي وي او هم سوالیه وي، نیګیټیو انټراګیټیو. ښه تاسو متوجه اوسئ. لومړی په همدې کې سټرکچر ته وګورئ. په دې کې موږ 2 ډوله سټرکچر استعمالولی شو. لومړی همدا ډول سټرکچر دی چې شارټ حالات د ډیډ او ناټ یو کیږي. تاسو ته په نورو زمانو کې هم سوالیه او منفي سټرکچر در ښودلی دی، همدې توپیر مې هم درته ښودلی دی. ډیډنټ دی، سبجیکټ دی، ورب دی، کمپلیمنټ، کویشن مارک دی. لومړی جملې ته وګورئ ډیډنټ هی گو ټو سکول یسټرډے. آیا دا یې پرون ورځ ښوونځي ته نه ولاړ؟ تاسو ګورئ لومړی موږ خپله ډیډ بیا ناټ سره یو ځای کړی دی، شارټ حالت دی، بیا سبجیکټ دی، ورب دی، کمپلیمنټ برخه ده. دویم سټرکچر تاسو وګورئ په دې کې چې مثال په همدې ډول دی، موږ دې ته لانګ حالت هم ویلی شو. تاسو ګورئ ډیډ دی، سبجیکټ دی، پلس ناټ دی، پلس ور، پلس کمپلیمنټ، پلس کویشن مارک دی. نو اوس راځو د همدې سټرکچر جملې ته ګورئ. ښه دلته تاسو وګورئ ډیډ هی ناټ گو ټو سکول یسټرډے. آیا پرون ورځ دی ښوونځي ته لاړ نه و؟ هیڅ فرق نشته که په کار دلته تاسو وینئ د ډیډ چې دی د سبجیکټ نه مخکې دی او ناټ وروسته دی، خو په شارټ حالت کې بیا ډیډ او ناټ دواړه له سبجیکټ نه مخکې استعمال شوي دي. نو په همدې ترتیب تاسو نیګیټیو انټراګیټیو جملې استعمالولی شئ. اوس فرا شو مثال د حالت ښودلو فارمول سټرکچر او جملې ته متوجه اوسئ. ښه دلته تاسو وګورئ سټرکچر ته. ښه نو په دې کې هم تاسو شارټ حالت او لانګ حالت دواړو څخه استفاده کړی شئ، هر حالت چې ستاسو خوښ وي. دلته تاسو وینئ وازنټ یا وارنټ مثال سبجیکټ، ورب، کمپلیمنټ، کویشن مارک دي. دلته تاسو وګورئ لومړی اگزامپل ته وارنټ یو ان خوست سیټي یسټرډے. آیا تاسو پرون ورځ په خوست ښار کې نه وئ؟ دلته تاسو وینئ موږ د سبجیکټ چې دی فلورل دی یو دی، دلته موږ ور استعمال کړی، خو ور سره مو ناټ پلس کړی دی. بیا متوجه اوسئ مثال لانګ حالت ته تاسو وګورئ سټرکچر ته. د اگزامپل ته وګورئ ور یو ناټ ان خوست سیټي یسټرډے. آیا تاسو پرون ورځ په خوست ښار کې نه وئ؟ یوه خبره ده
تاسو وارنټ یا وازنټ یا وریوناټ یا وازیونا یا وازهیناټ همدا چې هر ډول ستاسو خوښ وي کومه طریقه تاسو ته ښه بري، خو تر ټولو ښه چې دا په خاص ډول بیا په سپیکینګ کې شارټ حالت چې دی مثال وازنټ یا وارنټ همدا زه ښه بولم. نو تاسو له همدې څخه استفاده وکړئ. نو خدای دې وکړي چې د همدې زمانې په بشپړ مقصد او هدف پوه شوي وئ. مثال سټرکچر مو هم پیژندلی وي، په دې کې مو هیلپینګ ورب هم پیژندلی وي، مثبت جملې منفي سوالیه جملې نه هم پوه شوي وئ. نو ځان چې کومه ستونزه مشکل به نه وي تاسو به اوس وکړی شئ چې هر ډول ستاسو د خپلې خوښې وړ جمله چې وي که هغه سوالیه وي که منفي وي که مثبته وي په همدې کې به استعمال کړی شئ. نو که بیا هم کومه ستونزه مشکل وي په هره برخه کې په کار په ویډیو نه تاسو کمنټ کوئ، انشاءالله تاسو ته به جواب درکول کیږي. نو هر هغه ملګري هر هغه د انګلیسي ژبې مینوال چې څوک هم د ویډیو ته نوي ردرومي دوی چینل نوي سبسکرایب تعقیب یې نوي، نو تاسو حتما سره سبسکرایب هم کوئ، نورو ملګرو سره هم شیر کوئ، ځکه زموږ په یوټیوب چینل نه نوره ویډیوګانې هم د انګلیسي په برخه کې د سپیکینګ، زمونې، لغتونو، همداسې نوره د ګرامر برخه لکه ناون، پروناون، اجیکټیو، ورب، اډورب په همدې برخو نه همدې نه علاوه په نورو برخو کې کمپیوټر برخه کې هم ویډیوګانې اپلوډیږي. دغسې د انلاین پیسو ګټلو کورسونو برخه کې هم لکه باینانس شو، امازون شو، یوټیوب، ټیک ټاک په دې برخو نه هم ویډیوګانې وخت نه وخت اپلوډیږي. نو تاسو حتما د سره تعقیب وساتئ، سبسکرایب یې کړئ چې په آینده کې بیا هره مهمه ویډیو اپلوډ کیږي تاسو ته په خپل وخت سره دررسیږي. فی الحال مو په خدای سپارلی یاست. ښه وخت.